درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره درې قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ګل محمد دین محمدي، د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی شمس الحق شمس او د پکتیا پخوانی ولایتي شورا رئیس ښایسته جان احدي. درې واړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم چې په خپرونه کې مو ګډون کړی دی. ورسره یاستئ ښاغلی محمدي، تاسو نه بحث راپیلوم. د ملګرو ملتونو د دغه تصمیم یا پرېکړې په تړاو مو نظر یا لیدلوری څه دی؟ واقعا دغه تصمیم څه ډول یو تصمیم دی د افغانستان په اړه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نیوز عزتمنو کارکوونکو لیدونکو ته او د بحث ګډونوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا چې په افغانستان کې اوسنیو حالاتو ته چې ګورو یا مخکنیو ته، د یوناما دغه دریځ چې دوی ویلي دي چې که چېرته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یا اسلامي امارات د ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړي یا د تعلیم اجازه ورنه کړي یا د کار اجازه ورنه کړي، دوی به خپلې مرستو کې بشري مرستو کې کموالی راولي. زه وایم چې دا د دوی دپاره مناسبه پرېکړه نه ده. د دې دپاره چې د دغو بشري مرستو نه مستقیما د افغانستان بیچاره خلک او هغه خلک چې په هغه په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، هغوی روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، هغوی د ژوند نورو سهولتونو ته اړتیا لري. نو هغوی سره که دغه مرستې د یوناما یا د ملل متحد یا د خارجیانو لخوا کمیږي، په هغوی کې کمښت راځي، دوی دغو مرستو کمښت به مستقیما بد تاثیرات په خلکو باندې ولري چې په حکومت باندې تاثیرات دومره زیات نه دي. د دې په ځای چې په خلکو باندې یوناما لخوا یا د ملل متحد لخوا دغه فشارونه راوستل شي، ښه به دا وي چې د دې په ځای د اسلامي امارت سره دوی د یو تفاهم نه کار واخلي، هغوی ته قناعت ورکړي او اسلامي امارت هم د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. هغه غوښتنې د خلکو چې هغه قانوني دي، د دوی حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که د صحت حق دی، چې کوم حقوق الله تعالی خلکو ته ورکړي وي، هغوی زه امیدوار یم چې اسلامي امارت به هغه ورکړي. ملل متحد یا یوناما ته مناسبه نه ده چې په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې اسلامي امارت د حکومت د ښه کولو دپاره هلې ځلې کوي. مشران هر وخت لګیا دي تر څو د خلکو هغه ضرورتونو ته اولیت ورکړي او یو بل ته قناعت ورکړي. د خلکو دپاره خصوصا د زنانو دپاره د تعلیم په حصه کې زه امیدوار یم چې مثبت خبرونه به واورو. د اسلامي امارت اکثریت مشران په دې نظر دي چې خلک د مونږ خویندې او میندې د حق لري چې د شریعت په چوکاټ کې هم کار وکړي او هم زده کړو ته ادامه ورکړي. نو که چېرته د افغانستان خلک د تاریخ په اوږدو کې موږ وګورو یا حکومتونه وګورو، دا کله هم د یو چا تهدید ته یا فشار ته تسلیم شوي نه دي. زه وایم چې که دغه فشارونو ته خارجیان ادامه ورکړي، لکه کوم قسم ته چې شل کړی په افغانستان کې دوی د فشار د وجې خپل هدف ته ونه رسېدل، زه مطمئن نه یم چې دوی به په دې سره هغه مشکلات چې دوی وایي چې د خلکو په مخ د مکتب دروازې خلاصول دي یا د کار اجازه ده، دوی ته به ورسیږي. ښه دا ده چې د خلکو سره یو ځای د اسلامي امارت د مشرانو سره کینی، هغوی ته قناعت ورکړي تر څو د خلکو هغه حقه حقوق چې الله دوی ته ورکړي او شریعت ورکړي دوی هم ورکړي. ډېره مننه محمدي صاحب. ښاغلی شمس، ستاسو په اند باندې افغانستان چې له اقتصادي بحران یا اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی، ستاسو په اند باندې ملګري ملتونه یو له هغو سازمانونو دي چې دوی په هغه هیوادونو کې چې له جګړې راوتلي یا بد اقتصادي وضعیت لري، هغو سره بېطرفانه بشري مرستې کوي. د ملګرو ملتونو د دغې پرېکړې سیاسي کول یا د بشري مرستو سیاسي کول په څه معنا بولئ؟ سلامونه احترامات تاسو ته او د تاسو له طریقه ټولو درنو لیدونکو خصوصا افغان ولس ته. وعلیکم السلام. دا تنبیهي الفاظ دي، که چیرې داسې ونه سي بیا به موږ دغسې کار کوو. لا تر اوسه دا نه ده سوی، په دې باندې کار روان ده. اصلي حقیقت دا ده چې د ما د ولس یا د ما د وطن یا د ما د هیواد 53% وګړي چې د هغه زنانه تشکیلوي. دا یو عمده برخه د دې وطن ده.
د وزارت تجارت د ارقامو په تناسب 10% زنانه د افغانستان په صادراتو کې مستقیم رول لري. 50% د افغانستان په تولیداتو کې د دوی لاس ده. د بشري مرستو په حق له ووایو دا اوس کوم ارقام چې یوناما او ملل متحد ورکړي دي نظر 2-3 کالو ته مخې ته جی ډي پي د افغانستان کمه سوې ده یا موږ چې ورته وایو ګراس ډومېسټک پروډکټ عواید ناخالص کشور پر انکم کیپیټل اوس د موږ د افغانستان $350 ده. در حاله کې چې دا نن 3 کاله 4 کاله مخکې دا $540 که چیرې دا محدودیتونه وضع سي او دا مشکلات راسي ولس نور هم د بدبختۍ طرف ته ځي. د ملل متحد دا تنبیهي الفاظ په دې معنا دي چې باید دوی د حاکم نظام سره تعامل صورت ونیسي او حاکم نظام امارت اسلامي نه هم زموږ خواهش دا ده چې بعضې مواردو کې تاسو تجدید نظر وکړئ، کښېنئ ورسره خبرې وکړئ. خو دا اوس فی الحال د اوچا د راپورونو په اساس باندې په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک د لوږې د فقر کچې سره مشت او ګریوان دي. په دې کې مهمه موضوع دا ده چې 15.3 میلیونه چې دي هغه زنانه دي. د دې ولس څه ګناه ده؟ زمی تیر سو په دې زمي کې خصوصا بیا د دې ټول بشري مرستو چې کوم هغه بد اثرات دي هغه د موږ په روستایي علاقو کې دي، په کلیوالي سیمو کې دي. بدبختانه په دې زمي کې د زیاترو کلیوالي سیمو لارې بندې وې، بر وخت هغه کومکونه ونه رسېدل. اوس دغه ده حمل سو پسرلی را روان ده، بیرته انشاءالله لارې خلاصې سولې. اوس ملل متحد ته هم پکار ده، بینالمللي اداراتو ته هم پکار دي، هغه مؤسسات چې د بشري مرستو په مورد کې افغانستان کې صادقانه کار کوي هغوی ته هم پکار ده او ورسره امارت اسلامي ته هم پکار ده چې حق اولیت دغه منطقو علاقو ته ورکړي. ځکه د افغانستان صادرات هم تقریبا 80% صادرات چې کوم تشکیلوي که هغه غالۍ ده، که هغه قالینه ده، که هغه ګلم ده، که هغه جلغوزي دي، که هغه هر وچه میوه ده، هر نور ایټم دا ټول په وروستایي علاقو کې دي. تر څو پورې چې دوی ته بشري مرستې ونه رسېږي، دوی په دا حساس وخت کې پوش نه سي، دوی ته په دې وخت کې باید دوی سره کومک وکړي. ته د دې حساس وخت کې د دوی نه لاس اخلي. د دې څه مطلب سو؟ هېواد نورم بحران طرف ته ځي. دا اوس د یونایټډ نیشن ارقام دی چې جی ډي پي پر انکم کیپیټل د کال د هر افغان عاید $350 ته کده سوی، در حاله کې چې دا 4 کاله مخکې 15 کاله مخکې دا $600 $515 دا ورځ په ورځ کمیږي. او د دې علت هم دا ده چې دلته کار ختم سو، روزګار ختم سو. نو مثبته نقطه بیا د مونږ څه ده؟ مثبته نقطه دا ده چې د افغانستان نفوس کم ده، ریسورس زیات لري، امکانات زیات لري، که هغه داخلي امکانات دي او که هغه خارجي. مونږ بحث کوو په داخلي امکاناتو باندې. که چیرې د داخلي امکاناتو نه یو صحیح میکانیزم دلته وجود منځته راسي د حاکم نظام یعنی امارت اسلامي او د سکتور خصوصي منځ کې یو پوره هماهنګي، نو مونږ کولی سو چې انشاءالله دا کوم ارقام چې د وزارت تجارت دی مونږ ظرفیت لرو چې صرف په زراعتي سکتور کې مونږ د کال $8.2 میلیارډ دا ظرفیت لرو چې مونږ بهر ته خپل داخلي توکي ولېږو. چې په دې کې عمده برخه چې مونږ دغه د جلغوزو ده. د کال 1,000 ټنه مونږ جلغوزه تولید لرو، در حاله کې چې 14,000 ټنه د بهر ته ځي. په دې کې 93% چې دي دا زمیني انتقالیږي او 2% هوایي سکتور وظیفه سوی ده. اوس که چیرې جلغوزه ته انټرنیشنل مارکیټو ته رسوي نو چونکې فاصله ډیره ده، وخت هم ډیر غواړي، نو زمینی رسایي د مونږ کمه ده. نظام ته پکار ده یا مربوطه ادارو ته پکار ده چې مونږ لپاره امکانات برابر سي چې مونږ وکولی سو هوایي دا توکي که چیرې مونږ خپل تولیدات بهر مارکیټو ته لیږو نو دا مطلب دا ده چې په 15 ورځو کې یا 10 ورځو کې د مونږ دا تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته ځي او د دې په مقابل کې مونږ ته بیرته ډالر راځي.
خو دا خبره تکمیلوم خو که چیرې موږ دا زمیني لیږو نو زمیني دا تقریبا 2.5 میاشتې 3 میاشتې وخت نیسي. نو دې لپاره په دې کې نظر رساني کول پکار دي او د بشري مرستو په هکله چې کوم تصمیم یوناما نیولی دا تنبیهي الفاظ دي لا تر اوسه قابل د اجرا نه دي. یعنې اوس هم موږ ته وخت شته چې په دې اړه دوی سره خبرې وکړو. مننه ښاغلی شمس بیرته راګرځم. ښاغلی هدي تاسو ته ښه راغلاست وایم او پوښتنه به داسې مطرح کړم لکه څنګه چې تاسو د خلکو په منځ کې یا هم د ولس د استازي په توګه باندې کار کړی دی او تاسو تجربه هم لرئ دې برخه کې د دغه ډول بشري مرستو پرې کېدل یا د هغې کمیدل به واقعا په سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې څه اغېز پرې باسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ګران ورور محمدي صاحب او شمس صاحب تاسو پرمندانو د ټلو نیوز او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. له بله مرغه باید ووایو چې د مرستو بندښت یا بندیز په سیاسي او خاصتا د افغانستان په اقتصادي حالاتو باندې ډېره منفي اغېزه لري. په دې شرایطو کې چې افغانستان هم ورځ په ورځ د اقتصاد سقوط سره د غربت سره مخامخ دی او که دا بندیزونه همدغسې دوام پیدا کوي یا نور قوي کېږي یا بندیزونه نور لوړېږي زیاتېږي نو زموږ په افغانستان په دننه په غربت کې ډېره مقصد په غربت باندې ډېر بد تاثیر لري، په اقتصاد باندې بد تاثیر لري، په سیاسي برخه باندې ډېر بد تاثیر لري. مهمه دا ده اوس که په اول په داخل د افغانستان کې وګورو موږ په طالبانو دغه کوو چې پیغمبر علیه السلام حدیث دی وی چې په هغه کسانو د دوزخ اور حرام دی څوک چې خلکو ته د نږدې کېدو لپاره نرمښت وښیي، هغوی سره نرمښت وښیي، هغوی سره ښه چلند وکړي. نو د دې نه دا معلومیږي چې حکومتداري یو ډېر دروند مسؤلیت دی. پخوا په څېر نه ده چې طالبان یوازې ځان ته مسؤل دي. اوس دوی افغانستان ټول ولس ته فرد فرد ته په دې خاوره کې که هر څوک دردېږي، که وږی وي، که تږی وي، که کړېږي، هم د ورځې په معاشر به طالب ورته مسؤل وي، هم به په دې دنیا ورته مسؤل وي. نو دې نه بهتر هم دا ده چې طالبان په ځان کې نرمښت راولي او دغه امرساني مسله چې ده لا تر نهي مسله ترې جوړه شوه. ګوره په هر وخت کې حکومتونو یوه موضوع چې رامنځته شوې ده د هغې د ښه والي دپاره مقصد امرساني پورې یو ځنډ رامنځته کړی دی، هغه مسله یا هغه پروګرام یې درولی تر څو ښه طبیعت دپاره د ښه لا ځلېدو دپاره یې مثال کار وکړي، سلا مشورې وکړي، مختلفو برخو د کادرونو پوهانو سره مشورې وکړي چې دا پروګرام څنګه لا غني کولی شو. نو دلته اوس د امرساني مسله لا تر نهي مسله شوه. که چیرې د ښځو د زده کړې په برخه کې یا دوی ته د کار د زمینې مسایلولو په برخه کې دوی کومه کمیټه ټاکلې وي، دا باید د مطبوعاتو له لارې د ولس سره شریکه کړي او نړۍ ته هم وښیي چې مثال موږ د فلاني په مشرۍ دا کمیټه یا دا هیئت ټاکلی دی او دې کمیټې تر دې بریده کار کړی دی. نو بیا هم نړیوالو ته یو ځواب و، یو قانع کوونکی ځواب و، هم افغانانو ته چېرې د کمیټې کار کړی دی تر دې بریده رسېدلی او د پاتې پروګرامونه به تر دې وخته پورې ترسره شي. خو له بده مرغه یوازې د طالبانو ویاندویانو ځواب دا دی چې په دې باندې کار روان دی. نو کار روان خو سر او بیخ لري او بیا چې دومره د مسله اوږده شوه، تاسو که فکر وکړئ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ډېر پوه افغانان دي، خاصتا ښځې زموږ خویندې چلته تللي دي، هغه په هغو دولتونو باندې فشار راوړي او ثبوتونه په لاس کې ورکوي چې دا د امرساني مسله نو څومره ولې وځنډېده او تاسو یې لا غندنه کوئ. دا غندنه زموږ د حقوقو دپاره بسنه نه کوي. بهتره دا ده چې په خپل لاس پورې کوي. اگر چې لکه زما ورونو ورته اشاره وکړه، موږ د دې طرفدار نه یو او ملل متحد نه هم دا غواړو چې بندیزونه ونه لګوي. د افغانستان ولس ډېر په بد حالات کې دی، اقتصاد د صفر په حالات کې دی، دوی د دوی مرستو ته قوي اړتیا لري، که نه بشري ناورین به رامنځته شي. خو د نړیوالې ټولنې تر څنګ چې دوی وزارت د اقتصاد وزارت مرستیال صاحب ویلي دي چې نړیوال باید په دې برخه کې خپل مرستو دوام ورکړي، مسؤلیت لري. دوی هم د افغانانو په وړاندې مسؤلیت لري، دوی هم د ښځو په وړاندې مسؤلیت لري. دا مسؤلیت د دوی رپکي او نړیواله ټولنه چې د بشر په نوم کوم مسؤلیت لري موږ ته هغه
نو دا دواړه که یو بل ته نرمښت وکړي یو قدم کېښودل شي زه به وریمه چې دا ستونزه به حل شي. خو اوس نړۍ د یو کال راهیسې په دې نظر ده په طالبانو باندې څو ځله غږونه کړي دي او څو ځله دوی نه غوښتنې کړي دي چې تاسو د ښځو ته د زده کړو حق او د کار حق ورکړئ، خو دا تر اوسه یې لا هغه غوښتنې پاتې شوي دي. کله چې طالبانو لخوا په دې برخه کې کوم له بده مرغه موږ داسې مثبت ځواب نه وینو، نو دوی مجبوریږي چې دا سبا په عملي بندیزونو بدله کړي چې دا حالت نه د طالبانو په ګټه دی او نه د افغانانو په ګټه دی او نه د ملل متحد په ګټه دی. هغه بیا داسې ځواب وړاندې کوي چې موږ د دې لپاره بله لار نه لرو. نو ګورئ تاسو د بریتانیا بندیزونه وګورئ چې طالبانو په بعضو وزیرانو باندې لګولي دي، په همداسې په د ملل متحد د امریکا هغه بندیزونه چې بله ورځ د امر بالمعروف وزیر او د لوړو زده کړو په وزیر ولګول، دا که دوی په ځان کې تغییر نه ولي دا نور هم زیاتیږي. له بلې خوا موږ دا وایو چې ډېر نظامونه په افغانستان کې راغلي تغییر شوي دي تللي دي، ولې موږ یوه اسلامي ټولنه وو، یوه اسلامي ټولنه به پاتې کیږو او په هیڅ نظام پورې موږ د خپل لباس، خپل حجاب، خپل دستور د اسلامیت نه دی تړلی. افغانان د ټولې نړۍ د مسلمانانو په نسبت دا زه په ډاډ وایم قوي مسلمانان دي، ټول هغه د اسلام هغه احکام چې دي پیغمبر علیه السلام تاریخي دي په ځان عملي کړي دي. اوس موږ بیا طالبانو باندې دغه کوو چې مکتبونه د جنکیو د هلکانو جدا دي، حجاب موږ د سره منو، د سره ملاتړي په دې برخه کې حجاب ټول مراتبي، هیڅوک د دې خلاف نه دی چې حجاب نه مراتبي. نو دا څه علت دی چې تر ننه پورې د نجونو په مخه مکتبونه نه خلاصیږي، دوی ته د کار زمینه نه مساعد. مننه کورودان ښاغلی هادي. مننه بیرته راګرځم ټولنه کې ښځه همدغسې رول لري لکه نارینه. ډېره مننه ښاغلی هادي. بیرته راګرځم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو تر دمې وروسته بیا هم بحث دوام لري. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. نیمه ورځ او بحث مو دوام لري. ښاغلی محمدي، دا چې ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې ته اوس د ښځو د کار او د هغو د زده کړو مسله سره کرښه ده او دوی تل د سرې کرښې په توګه باندې یادوي او دا تر دې حده پورې رسیدی شي چې د هغو د کار او د زده کړو د حق نه ورکړې په صورت کې به ملګري ملتونه له افغانستان سره خپلې بشري او نقدي مرستې هم کموي. ستاسو په اند باندې اوس اسلامي امارت ته څه لازم دي؟ څه ډول یو چلند پکار دی؟ څه ډول یو ډیپلوماسي تګلاره پکار ده چې هغه وکړی شي د افغانستان ملي ګټې هم خوندي وي او بالاخره دغه بشري مرستو نه هم افغانان بې برخې نه شي؟ زما په نظر هم اسلامي امارت ته او هم ملل متحد ته او دواړو ته دا پکار دی چې د افغانانو په دې اوسني حال باندې رحم وکړي. هغه په دې معنا چې ملل متحد هم د دې دپاره چې په افغانستان حکومت باندې خپل شرایط ومني. بهتره دا ده که یو چا سره ته ډیالوګ کوي، د هغې سره خبرې کوي، باید د هغې سره ته د نږدې روابط ولرئ. که چیرته د اسلامي امارت سره دوی نږدې روابط ولري، په ملل متحد کې د دوی استازی قبول کړي، نو دا به ډیره د نږدې نه د دوی سره روابط وي. کولی به شي چې د هغې استازي د لارې هغه پیغامونه چې ملل متحد یې هلته لري هغوی خپل د طالبانو مشرتابه ته ورسوي. ممکن د دې لارې نه دوی هم په ځان کې نرمښت راولي. خو طالبان هم چې ګوري هغوی دا وایي چې ملل متحد یا دنیاوال موږ په رسمیت هم نه پیژني، د موږ سره مستقیما مرستې هم نه کوي. هغه بشري مرستې چې دوی کوي هغه د افغانستان د بانک د لارې نه دي، هغه مشخص بانکونو ته ورکول کیږي په افغانستان کې په هغو پروژو باندې چې د ملل متحد لخوا مخ ته وړل کیږي، په هغو نه مستقیما مصرفیږي. حتی مخکې به داسې و چې کومې پروژې چې د صحت بخش کې وي یا په نورو بخشونو کې به وي د هغوی د نظارت حق چې دی حکومت لره. اوس دوی مستقیما بانک جهانی دوی ته پیسې ورکوي یا په افغانستان کې د ای بي بانک لخوا پیسې ویستل کیږي، هغوی خوښه ده چې په کوم قسم ته یې مصرفوي. زه په دې متیقن یم چې په دغې بشري مرستو کې هغه مرستې اکثریت مستحقینو ته نه دي رسېدلې او که رسېدلې وي په ډېره کمه فیصدي وي. د دغو مرستو زیاته فیصدي بیرته د دوی کارمندانو په معاشونو، په مجللو دفترونو او د دوی په موټرونو باندې بیرته مصرفیږي. د دوی د نیمایي نه زیاته برخه بیرته د افغانستان نه ویستل کیږي. د دې دپاره
طالبانو ته هم پکار دی، اسلامي امارت ته هم پکار دی چې دوی د یوه حکومت د نګاه نه چې دلته د اسلامي امارت یو حکومت دی او د خلکو مسؤلیت لري، د خلکو د ژوند مسؤلیت، د تعلیم مسؤلیت، د صحت مسؤلیت، دا مستقیما دوی ته راجع دی. نو د جهان سره دوی باید تعامل وکړي. هغه بعضې کارونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتل دي یا د هغوی ضرورت دی، لکه د کار کول یا د تعلیم کول، د هغوی دپاره د خارجیانو دا بهانې د هم ور ختم کړي، د هغوی دپاره د مناسب چاپریال جوړ کړي، د زده کړو دپاره د هغه د شرعي د اصولو مطابق د خپل امکانات ورته برابر کړي. په کوم ډول چې د اسلام امر دی د هغې نه هېڅوک سرغړونه نه کوي، په هغې ډول د اعلان ورته وکړي چې صنفونه باید جدا وي، مکتبونه د جدا وي، ښوونکي د جدا وي، زنانه دپاره د زنانه ښوونکي وي. که چېرته دغه حالات همداسې دوام وکړي، نه تنها چې ملل متحد بلکې په افغانستان کې داخل کې هم د خلکو د صبر کسه ډکېږي او د خلکو د مختلفو عکس العملونو سره مخامخ کېږي. موږ د نه حکومت نه چې حکومت نه وي، په هر ځای کې خپلسري وي، هر ډول چې وي، حکومت ته اړتیا لرو بیا داسې یو نظام ته چې هغه مرکزي وي، هغه په ټول افغانستان باندې حاکمیت ولري، اوامر یې په ټولو ځایونو کې چلیږي. دا د هر افغان د زړه اواز ده او د غوښتنه ده. خو افغانان د دې ترڅنګ چې امنیت ته ضرورت لري، ښه ژوند ته هم ضرورت لري، تعلیم ته هم ضرورت لري او د خارجیانو سره ښه تعلقاتو ته هم ضرورت لري. ښاغلی محمدي، همدغو مواردو ته په پام باندې څه لامل کیدی شي، څه وجه ده چې تر اوسه پورې حداقل هغه ګډه ډیپلوماتیکه ژبه نه ده راپیدا شوې چې نړۍ ته اسلامي امارت دغه څو مورده چې نړۍ د دوی په وړاندې بهانه ګرځولي دي قناعت ورکړی شي؟ زه وایم که چېرته نړۍ نور نړۍ اسلامي امارت ته دا په زغرده ویلې وای چې د تاسو دغه شرایط تاسو عملي کوئ، موږ به تاسو په رسمیت وپېژنو. فکر نه کوم چې په دې کې به کوم مشکلات وای. خو اسلامي امارت هم په دې باندې کوشش کوي چې که چېرته د خارجیانو هر فرمایش ومنو، هره خبره یې ومنو، بیا هم د موږ خبرې نه مني، دوی بیا د هغې خبره تر شا نورې خبرې وي. نو اسلامي امارت هم د دې دپاره چې خپل شرایط په نورو نړیوالو باندې ومني، زه فکر کوم چې هغوی هم د ډیپلوماتیکو دستګاو نه کار اخلي. اسلامي امارت غواړي او دا وایي چې که چېرته جهانیان یا ملل متحد هر وړاندیز لري د افغانستان د حکومت د بهبود په خاطر یا د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر، موږ سره د ډیپلوماتیکو لارې تماس ونیسي. خو هر کله چې خارجیانو ته مراجعه کیږي، هغوی د مطبوعاتو د لارې خبرې کوي، خو د اسلامي امارت د مشرانو سره د وزارت خارجه د لارې تماس نه نیسي. زه وایم چې دا به ښه طریقه وي چې دلته د افغانانو د خوښې حکومت خارجیان په رسمیت وپېژني، د هغوی سره بشري مرستې هم وکړي. تنها په بشري مرستو نه په افغانستان کې مشکل نه حل کیږي، ځکه په دې 20 کالو کې موږ ولیدل خارجیان د افغانانو دپاره هغسې کارونه نه کوي چې هغه حیاتي کارونه وي. که ملل متحد رښتیا غواړي چې د افغانانو ژوند کې ښه والی راشي، نو موږ یو مشهور چینایي متل لرو چې ما ته ژوندی ماهي پوخ ماهي مه راکوه، بلکې د ماهي د نیولو چل راوښایه. نو افغانانو ته دوی هغه بنیادي پروژې رامخته کړي، په رسمیت دې وپېژني، په ټولو هېوادونو کې د اسلامي امارت سفارتونه ورکړي، بیا هغه غوښتنې که اسلامي امارت نه منلې، بیا هلته کولی شي چې ورته ووایي چې وروره که ته د افغانانو د ژوند د ښه والي دپاره دا کارونه نه کوي، موږ حاضر یو چې تاسو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ختم کړو. مننه ښاغلی محمدي، بیرته راګرځم. ښاغلی شمس، ستاسو پاند باندې مخکې تاسو ویل چې افغان ښځې د افغانستان په اقتصاد کې 50 سلنه رول لري. که دې ته راشو، ملګري ملتونه تل د بشري خواخوږۍ څرګندونې کوي یا نړیواله ټولنه بشري خواخوږي یادونه کوي، او اوس هم دغه بندیزونه چې لګوي له دې وجې نه چې د افغانستان دغه نیم قشر چې ښځې دي دوی له خپل کار او خپل حقوقو بې برخې دي. ستاسو په اند باندې که احیانا اسلامي امارتونه شي کړی دغه مسله حل کړي او دلته په بشري مرستو نقدي مرستو باندې هم بندیز ولګول شي یا کمی شي، باور مو څه دی ملګرو ملتونو خواخوږي کړې له افغانستان سره که نه دوی لا هم افغانستان ولس ځپلی دی؟ زه به یو موضوع درته ووایم. تېر 20 کلو کې یا 25 کلو کې هم همدا ملګري ملتونه دلته ول. سیاسي بعد ته زه په هغه بحث نه کوم، راځو اقتصادي بعد. درست. په 20 کلو کې د افغانستان د سواد کچه
دا د 38% نه جګړه شوه. د موږ په وروستایي علاقو کې دا اوس هم 18% نه تر 50% پورې ښځې باسواده دي، در حال کې چې څومره امکانات هر کال 5 میلیارده 6 میلیارده تر 8 میلیارده ډالر پورې تلل. په هغه وخت کې هم د دې پیسو د استعمال نه صحیح استفاده نه وسه. دا یو کاذب اقتصاد و. دغه 2 بوجۍ اوړه 2 ټیمه غوړي یا یو من لوبیا دا د ما د ولس درد نه دوا کوي. او نسبتا په لنډ مدت کې د یو څو میاشتو لپاره ښه ده، خو په طویل المدت کې نه مخکې دا مؤثر و نه اوس مؤثر ده. که چیرې واقعا ملل متحد غواړي د افغانستان سره همدردي وکړي او واقعا افغانستان په پښو ودرېږي، دغه کومې پیسې چې دلته راځي دا باید په بدل معیشت کې ولګي. لکه څنګه چې محمدي صاحب وویلې چې ما ته پوخ ماهي مه راکړه، په ما د ماهي نیولو تاسې نه یې بیا به زه دا ماهي لاکو بکوم، ما ته د ماهي نیولو چل راوښیه. موږ دا اوس په هیواد کې 52 شرکتونه لرو چې هغه د ښځو له طرفه ایجاد شوي دي او هغوی پکې مطلق ټول د ریاست نه تر چپړاسي پورې ټول کارمندانې ښځې دي، تولیدي شرکتونه دي. په دې کې 800 تجاران موږ د اتاق تجارت د ښځو د اتاق تجارت د ارقام په اساس دا اوس موږ فعال په افغانستان کې 800 تاجرانې لرو. د دې دا مطلب نه ده چې دوی خدای نخواسته اسلامي اوامر نه په جای کوي. بله افغانستان 9.7% دا ټول اسلامي ملک ده او د اسلامیک ریسرچ فاونډیشن د ارقامو په اساس الحمدلله په ټول اسلامي ملکونو کې زیات لمونځ کوونکي یا لمونځ چې کوي هغه هم په افغانستان کې دي. د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا ده چې یو دا پوره سنتي او اسلامي جامعه ده. بله دلته اوس کمپرمایز کول پکار دي. که چیرې امارت اسلامي او ملل متحد یا یونایټډ نیشن چې ځان ته وایي د دوی په منځ کې کانفلیکټ منځ کې راځي، ضرر یې چاته ده؟ ضرر یې خلکو ته رسېږي. دا اوس په افغانستان کې دا یو طرف د قضیه ده. بل طرف د قضیه دا ده څنګه کولی سو چې موږ د دې بحران نه آهسته آهسته ووځو. ما مخکې تاسو ته وویلې چې د افغانستان په داخلي تولید کې 50% د ښځو ونډه ده. هغه په دې معنی دا اوس زموږ په هرات ولایت کې یا همغه په جنوبي غرب ولایتو کې زعفران د دې ټول هغه یعنې 80% پروسس چې ده هغه د ښځو په واسطه کېږي. دا یو قیمتي توکي دي د افغانستان. همدغسې دا نور چې کوم وچې میوه ده غالۍ دي دا اوس زموږ په هغه کې اقچه کې پاندخوی کې په بامیانو کې دې روستایي علاقو کې 80% خلک زموږ چې دي خصوصا زنانه 6 زنانه که په یو قالینه باندې کار کوي نو د هغې که یو هغې کورنۍ مشر هغه نو په قالینې په کار پوهېږي خو وبدل ټول څوک کوي؟ دا زنانه کوي. زنانه د دې افغانستان په اقتصاد کې 50% ونډه لري. د صادراتو 10% د موږ زنانه تشکیلوي. اوس نه په تیر نظام کې دې سکتور ته پاملرنه شوې چې څه قسم باید پاملرنه شوې وای او اوس خو د دوی بانه جوړه ده چې دغه مشکلاتونه دي. که چیرې واقعا ملل متحد غواړي چې دغه سکتور سره خدمت وکړي، د هیواد ته خدمت وکړي یا د همدردي وکړي، دغه کومې پیسې چې راځي بدلې معیشت کې دې ولګي، ویکیشنل ټریننګونه دې جوړ شي، مسلکي زده کړې دې جوړې شي، دغه ښځو ته دغه زمونږ دغه وزګار ځوانانو ته دوی ته باید څه ورکول شي؟ هنر ورزده کول شي. درست. ښاغلی شمس، اوس د اسلامي امارت مسؤلیت څه جوړیږي؟ د نړیوالو دغو غوښتنو یا شرایطو ته په پام باندې دوی څنګه یو تګلارې ته ضرورت لري چې هغه پر مخ یوسي څو افغانستان له اقتصادي بحرانه وژغورلی شي؟ امارت اسلامي ته پکار ده چې اوس فلحال کوم سکتوري وزارتونه چې دي چې هغه د افغانستان په جي ډي پي جوړولو کې مستقیم رول لري. زیات فوکس باید په هغه وشي چې یو مهم عنصر د هغه
داخلي تولید ده. موږ چې تر څو پورې افغانستان په یو صنعتي هیواد باندې ونه اړوو دغه مشکلات نه پر تیرو 100 کالو کې حل سوي دي او نه به راتلونکي 100 کالو کې حل سي. د حل کېدو یوازینۍ لاره چې ده چې دا هیواد صنعتي کېدلو خواته لاړ سي. په دې کې ښځه هم باید ونډه ولري، نارینه هم باید ونډه ولري او حاکم نظام یعنی امارت اسلامی من حیث نظارت کننده من حیث پالیسی ساز د اسلام په چوکاټ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې زنانو تجارت کوي، درست اوس هم کوي. یو میکانیزم باید ورته جوړ شي، سټرکچر باید ورته جوړ شي او یو طرز العمل باید ورته جوړ شي. مطلقاً په دې باندې بین لګول زه فکر نه کوم چې دا مناسب وي. کور وطن ښاغلی شمس بیرته راګرځم د ښاغلی حدیث تاسو باندې ملګرو ملتونو له خوا نه د دغه ډول محدودیتونو لګول چې محمدي صاحب هم اشاره ورته درلوده او اسلامي امارت هم تل دا ویلي چې فشارونه د حل لاره نه ده او باید دیالوګ وشي او د افغانستان مسلې د دیالوګ یا خبرو اترو له لارې حل شي. ستاسو په اند باندې د ملګرو ملتونو د حکومت د پالیسیو تر اغېز لاندې د ملګرو ملتونو راتلل په څه معنا باندې یا په بله وینا ولس ته د هغې سزا ورکول څومره عادلانه پرېکړه ده؟ زما په اند بلکل دا یوه عادلانه پرېکړه په دې نه ده چې که نړیواله ټولنه موږ سره نور مشترکات نه لري ولې ټول سره بشر یو، هر ځای کې چې بشري ناورین وي ټول بشر ورته مسؤلیت لري، هم مسؤلیت باید په ګډه ادا شي. نو موږ هم د افغانستان ولس افغانستان خلک الحمدلله تر ټولو بهترین مسلمانان دي، بشر دي او دا بشر نن د ناورین سره مخامخ دي، د ستونزو سره مخامخ دي. نړیواله ټولنه حق لري مسؤلیت یې جوړیږي د بشر پر بنسټ چې موږ سره مرسته وکړي. خو دلته زموږ ملګرو هم ورته اشاره وکړه چې موږ طالبان باید نړیوالې ټولنې ته یا ګاونډیو هېوادونو ته سیمې هېوادونو ته داسې بانې په لاس ورنه کړي چې هغه بانې زموږ خپله ایجاد کړي دي، هغه موږ خپله رازرغونې کړي دي. مثال د ښځو موضوع ده. زما په اند د ټولو نړۍ نه افغانانو ته چې دروند مسؤلیت لري هغه طالبان دي، ځکه چې وخت حاکم نظام ده، دوی افغانستان ولس ته که ښځې دي او که نر دي مسؤلیت لري. نو کله چې اولین مسؤلیت دې جوړېږي موږ دا وایو چې دا قدم باید دوی کېږي. ضرورت د نړۍ د ملل متحد په نسبت کې موږ زیات دی. که لوږه راغلی په موږ راغلی، که قحطي راغلی په موږ راغلی، که اقتصادي بحران راغلی په موږ راغلی دی. نو دا مسؤلیت د طالبانو جوړېږي. دا یوه داسې موضوع نه ده چې خدای نکرده طالبان خپله د ملي ګټو باندې پښې کېږدي، هغه چاته تر پښو لاندې کوي یا اسلامي حقوق تر پښو لاندې کوي. نه، دا د موږ هغه حقوق دي چې موږ ورته اړتیا لرو. که بلې خوا ته وګورو په 40 کلنه غمیزه کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د کور نارینه یې لاسه ورکړي دي. موږ هغه تجربه او هغه پېژندګلوي چې په ولسونو کې لرو، تاسو باور وکړئ 100% په 100% داسې کورنۍ شته چې هغوی سرپرستي یوازې د ښځو په غاړه ده. خو دا داسې ښځې دي چې هغوی ته اسلامي غرور افغاني غرور اجازه نه ورکوي چې هغه سوال وکړي بهر وځي. نو کله چې اوس په ښځو باندې بندیزونه دي د نورو کورنیو تر څنګ دغه 100% کورنۍ چې سرپرستي د ښځو په غاړه ده دا د هلاکت سره مخامخ. نو موږ وړاندیز هم دا د هلاکت نه د خلاصون دپاره طالبان باید دغه قدم کېږدي. او بل نړۍ وایي چې طالبان د بشري حقوقو رعایت وکړي، طالبان وایي چې مونږ کړي ده اسلام په چوکاټ کې. دلته ولې ګډه ژبه نشي رامنځته کېدی؟ ولې دغه دواړه اړخونه سره نږدې کېږي نه؟ تېر یو کال په جریان کې یوازې نیوکې دي، انتقادونه دي، خو د انتقادونو د رفع په خاطر نه ګډې ناستې وشوې او نه د هغوی چې څوک ملامت دي اساسي ثبوت وړاندې شوه. موږ د افغانانو په توګه په طالبانو باندې دغه کوو چې ډېر مسؤلیت هم د خدای په نس هم د افغانستان ولس په نس تاسو ته راجع دی. تاسو باید د ستونزې د حل لپاره قدمونه پورته کړئ. که تاسو د غبرګونونه مقایسه کوئ، تېرو په نسبت اوس غبرګونونه ډېر قوي شوي دي، جدي دي. د هغه تاسو د امریکا استازي په امنیت شورا کې د هغې غبرګون هغوی داسې دي چې نړۍ یو قوي ځواب په دې ارتباط وښیي. دا د یو او بل یې ویلي دي چې موږ به چوپه خوله پاتې نه شو. ګوره که دا الفاظ سره
پخوانی الفاظ سره پرتله کړو دا ډېر جدي دي ډېر قوي دي. دا معنی ده چې دوی نورو بندیزونو ته هم املاوې تړي او موږ باندې نور بندیزونه په افغانانو باندې لګوي. له بلې خوا د 8 د مارچ په مناسبت د نړۍ 10 قوي هېوادونو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. طالبانو نه پوښتنه کړې ده چې تاسو ښځو ته خو د زده کړې او د کار حقوق ورکوئ. او له بلې خوا تاسو وګورئ پخوا به دا د اروپایي ټولنې امریکایي استازو دا خبرې کولې. نن که ګاونډي هېوادونه دي که اسلامي درست ښاغلی حدیب بله ښاغلی حدیب درست کړی دی ښاغلی حدیب د بله خپل حقوق ورکوي که ولې نه کوي موږ به په خپلو مرستو کې کمښت راولو چې دا ټول حالات بله ښاغلی حدیب د نړیوالې ټولنې دغو غبرګونونو ته په پام باندې دغه ډول چلند یا دغه ډول پریکړې یا دغه ډول محدودیتونه بالاخره په کور دننه سیاسي وضعیت کوم لور ته بیولی شي؟ ما مخکې ورته اشاره وکړه. له بله مرغه دغسې حالات افغانستان په اقتصادي حالات باندې خاصتا په سیاسي برخه باندې ډېرې غټ تاثیر لري او دا طالبان کمزوري کوي. د طالبانو کمزوري په وجود کې به افغانانو ته ډېر غټ زیانونه متوجه شي. نو که طالبان دا موضوع به سیاسي نه کړي زه دا وایم که موږ د کور دننه یو قوي حکومت ولرو او کور دننه په یووالي ورسره خوشحال وو، یو بل نه قانع وو، یو بل نه مایوسه نه وو او مایوسي ختمه شي، ملل متحد به د افغانستان په خدمت کې وي، نړۍ به د افغانستان خدمت کې وي، د سیمې هېوادونه خو له بده مرغه تر اوسه پورې په کور دننه نه اجماع لرو، نه قانون موجود دی، نه بغیر د طالب نه بل چاته په قدرت کې حق ورکولو فرصت راغلی دی او نه د بیان ازادي شته او حتی نه ښاغلی حدیب د جنبندي کوم بیا ستاسو نظر واخلم. کور ودان ښاغلی محمدي ستاسو په ان باندې غواړم بحث هم را جنبندي کړم او د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې بالاخره له دغه وضعیته د وتلو دپاره او نړیوالو سره د یوې ګډې ژبې د پیدا کېدو دپاره څه باید وشي؟ دې دپاره ګوره خارجیان باید د زور نه کار وانخلي، ځکه په د 20 کالو کې امریکا او متحدینو یې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د هیڅ نه وه داسې هغوی نه دی پرېښی چې په دوی باندې زور نه دی راوستلی. موږ تاسو ټولو ولیدل چې طالبان د افغانستان په ښارونو کې ځای نه لره، ټوله مبارزه ژوند یې په غرونو کې وو، په کلیو کې وو، د هغوی دپاره کوم داسې مالي امکانات نه وه، کومو هیوادونو مستقیما د هغوی سره د امریکا د ویرې کومک نشو کولی، خو دوی بیا هغه فشارونو ته تسلیم نشول، ځانونه والوځول، ځانونه یې مړه کړل او د افغانستان جیلونه حتی بګرام زندان ګونتانامو یې په ځانونو باندې ډکه کړه، خو بیا هم مایوسه نه شوه، دوی ته یې سر ټیټ نه کوي. دغو نه باید امریکا او متحدین یو الهام واخلي چې افغانان هغه خلک دي چې چا زور ته نه تسلیمیږي. نن په هغې حالاتو کې چې دوی هیڅ نه لرل، دفتر نه لره، موټر نه لره، په سړک باندې نشو ګرځېدی، تا ته تسلیم نشوه، بالاخره ته یې دې ته کېنولې چې د دوحې د تړون په اساس طالبان راشي او دلته د افغانستان ټول واک په لاس کې واخلي. دا ګوره عادي خبره نه ده. دا هم خارجیانو طالبانو ته نه ورکول. دوی دا فکر لره چې افغانستان کې 20 کاله حکومتداري تېره شوې ده، طالبان ممکن واحده ژبه ونه لري، دوی به ونه توانېږي چې یا امنیت واحد راولي یا هغه شرایط چې د دوحې په تړون کې راغلي هغه به عملي نه کړي. نو دلته به هم خلکو ته دوی وشرمېږي او هل به نړیوالو ته چې ګوره دغه خلک د حکومت وړتیا نه لري. خو خوشبختانه طالبانو هم نړیوالو ته وښودله چې وروره هغه تریاک چې تا په میلیاردونه ډالر په هغې باندې مصرف کول خو تا صفر نه کړه، نن ما په یو سپین کاغذ باندې هغه صفر کړه. په افغانستان کې به په د زیري موټرو کې هر چارواکی ګرځېده، خو د شپې به چا د یو ولایت نه حتی د یو کلي نه بل کلي ته تګ نشو کولی. خو نن زه د کابل نه روانېږم، پنجشیر ته د شپې ځم، مزار ته ځم، ننګرهار ته ځم او کندهار ته ځم، خوست ته ځم، امنیت واحد امنیت دی. دلته د دوی دپاره نورې بهانې نه دي پاتې شوي، ادارې ټولې فعالې دي، هغه داسې یو مشکل نشته چې هغوی خارجیان هغوی ته ګوته ونیسي. خاص دا یو مشکل راغلی دی چې د جونو په وړاندې د مکتب بندول دي او د ښځو سره په وړاندې د کار بندول دي، خو دا په ټولو ځایونو کې نه دي. ګوره که تاسو وزارت ساتمه وګورئ، په وزارت ساتمه کې په هره شفخانې ته چې تاسو ورشئ هلته زنانه ډاکټرانې کار کوي، معارف ته ورشئ هلته په معارف کې زنانه شته، خو
مجموع کې د ملل متحد په دفترونو کې یا هغه مؤسساتو کې چې مستقیما به د ملل متحد لخوا سپورټ کېده هلته د ښځو په کار باندې بندیز لګېدلی. زه وایم چې دې نه د هم ملل متحد د هغې ژبې نه کار واخلي لکه په دوحه کې چې واخیسته. طالبانو ته د مشروعیت ورکړي، دوی د په رسمیت وپېژني. هغه کارونه چې په دې کم وخت کې طالبانو کړي دي امریکایانو په ډېرو امکاناتو هم نشو کور ودان. مننه محمدي صاحب. ښاغلی شمس، ستاسو په اند باندې اقتصاد وزارت وایي چې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام د نړیوالو ملګرو ملتونو مسؤلیت دی. د اسلامي امارت مسؤلیت څه جوړیږي په وړاندې؟ بالکل دا خو واضح خبره ده چې د بشري مرستو کول او د دې رسول دا د ملل متحد مسؤلیت ده، ځکه افغانستان د دې ملل متحد عضویت اوس نه ده اخیستی، بله دا ډېر پخوا اخیستل سوی. ملل متحد ته پکار دی چې دغه مرستې شفافې وکړي او امارت اسلامي ته پکار دی چې دې مرستو نه من حیث حاکم نظام یو نظارت وکړي. درست. مخکې محمدي صاحب هم ویلی چې دغه مرستې زیاتره بیرته د دې جنوزي او دا مصارف د دوی خپل دي. زه درته دا واضح کړم چې د دې تقریبا 10% بیرته د یو این یا د هغه متعلق چې څومره ادارې دي د هغو په اډمن کاست باندې راځي. دا اوس د دې مرستو د رسولو لپاره په ترمس کې یو واحد سنټر یو توحید سنټر جوړ کړی دی. د هغه توحید سنټر نه دا تقریبا په 2021 کې جوړ شوی، نومبر 2021 کې. اوس خو الحمدلله نظام جوړ ده، امن راغلی ده. دغه توحید سنټر باید افغانستان ته منتقل شي، ځکه زه په اقتصادي بعد خبرې کوم. دا اوس په ازبکستان کې چې دا کوم بشري مرستې افغانستان ته راځي، دې مرکز ته هغه مؤسسات او هغه شرکتونه لاسرسی لري چې هغه هملته فعالیت لري. افغاني تجاران دې ته هغه نه لري، لاسرسی نه لري، ځکه د نړیوالې ټولنې د سنسیشن په وجه باندې دا اوس افغاني تجاران په افغانستان کې قلب سوي دي. دوی بهر ته نشي وتی ځکه ویزه نه ورکوي. ډیر محدود خلک چې بهر کې اوسېږي هغوی مربوطه یا اسناد لري یا دوبۍ کې د نور اقامې لري، هغوی کولی شي. نو دغه موضوعات باید ډېر دقیق هم د امارت اسلامي وظیفه ده، هم د ملل متحد. ډېره مننه ښاغلی شمس کورمدان. ښاغلی احدي، یوازې په یوه نیمه دقیقه کې خپل حل لاره او نظر راسره شریکي صاحب. مهرباني، طالبانو ته اوس پکار ده چې اقتصادي برخه ډېر تمرکز وکړي، ځکه چې غربت موجود دی. لکه دوی وزارت وایي چې موږ د ډبرو سکرو له لارې د پاکستان مالونه پاکستان ته چې کوم ځای ډېر عواید لاسته راوړي دي، همدارنګې صادراتو په ځای مو د پاکستان سره واردات 940 میلیونو ډالرو ته رسېدلي. همداسې ایران سره د دوی راکړه ورکړه زیاته ده. تر هغه وخته پورې چې نړۍ سره او د اروپا عربي ټولنې سره سیمه ییزو هېوادونو سره ګډه ژبه پیدا کوي، د پاکستان او د ایران له لارې د خپل صادرات واردات زیات کړي چې دا کومه لوږه موجوده ده د دې لپاره لاره پیدا شي او د افغانانو ستونزې حل شي. او ولې په اوږدو کې باید دوی بیا نرمښت وښیي په داخل د افغانستان کې هغه څه وکړي چې هغه هم سیاسي قوت ته هم اقتصادي قوت ته لاره. ډیره زیاته مننه. د پکتیا د پخواني ولایتي شورا رئیس ښاغلی ښایسته جان احدي، د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی شمس الحق شمس او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ګل محمد دین محمدي صاحب کورمدان چې خپرونه کې مو ګډون کړی او په موضوع راسره بحث درلود. درنو لیدونکو، همدې سره زموږ د نن ورځې نیمه ورځ خپرونه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو پاله سپارم.